مولا اذان د سحر پورته کو تلوار یو کو د شپې د تور کافر نه یو کفر اعظم پاتې دی اوس د جنت تمه د زه او که شیخان نه کوي ما نه خپل خدای هیر دی شیخان نه صنم پاتې دی د استاذ امام شاه منظر صاحب په دې شعر باندې ټولو مینوالو ته سلامونه احترامات قبول کوي او یو ځل بیا د پیر صاحب خواته راغلي یو ما څنګه په تېر پروګرام کې راغلي ویلي وو زه کله پیر صاحب ته مخامخ شم ما نه خپلې خبرې هېرې شي خو پت نشته د هغوی سحر دی که د هغوی روب دی که د هغوی مینه ده ځکه چې اکثر دوه مینان هم یو ځای شي نو هغوی نه خپلې خبرې هېرېږي نو دا وایي زموږ دواړو خپله مینه ده او منظر صاحب ته صرف د حمزه بابا یو شعر ډالۍ کوم چې که تا که یو ځل هم ووایې حمزه څه شوې زما خاورې به هم چغې کړي چې دا یم نو منظر صاحب تاسو چې کوم چینل شروع کړی دی کوم پروګرام مې شروع کړی دی په هر دغه باندې په هر محاذ باندې انشاءالله زه سره یم څنګه چې دا 20 کاله 22 کاله په یو ځای تېر کړل نو انشاءالله چې کله هم ته صرف اواز کوه زما خاور که زه که مړی یم انشاءالله زه به راپاسم درته او زما به لبیک وي درته نو منظر صاحب تاسو ته راځو یو دوه خبرې کوئ هم وکړئ یو کلام هم نشر کړي ډېره مننه جی مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا په منظر افیشل پروګرام کې زه زما سره سهیل ننګیال ارباز سلمان موږ بیا تاسو ته حاضر یو په دې امید سره او دا توقع تاسو نه ساتو چې دا پروګرام تاسو خوښ کړئ دا سبسکرایب کړئ دې سره سره امیا سټوډیو ده او ایس ایچ پروډکشن دی دا زما د کلي نوجوانان دي زلمي دي ارباز حارث سرفراز دی چلوي تاسو مهرباني وکړئ دا خوښ کړئ دا مخکې ورسوئ یو کلام به ټولو مینهوالو ته ډالۍ کړم وایي درد د اضطراب نه اور اخیستی دی حسن د شباب نه اور اخیستی دی غواړي به باران د وینو سوړ بشي ژوند د انقلاب نه اور اخیستی دی او تاسو ته د اور نه واوره جوړه شي مونږ خو د ګلاب نه اور اخیستی دی لرې شه په ځان نه دي جنت ګټي خلکو د ثواب نه اور اخیستی دی او هسې د الزام په ټوپک نه لګي مونږ خو د هسې د الزام په ټوپک نه لګي ما خو د کتاب نه اور اخیستی دی او ستا رخسار په خپله قهرجن نه دي دا یې د نقاب نه اور اخیستی دی او ډېرې مې د ژوند سندرې ګرمې دي ساس پکې رباب نه اور اخیستی دی او زه خو پې اوبه اچوم وینې مې ملک خو د پنجاب نه اور اخیستی دی او سوال خو مونږ اکثر د ګلو کړی دی تلې د جواب نه اور اخیستی دی زړه به د منظر په تیارو تور نه شي ما ورته آفتاب نه اور اخیستی دی ډېره مننه جي ډېره مهرباني منظر صاحب دا به وګورئ چې انشاءالله بل پروګرام کې به نور کلامونه هم مینوال ته وړاندې کوو نو نن د مینوال پر یو کلام باندې اډانه وکړي صبر وکړي خیر بالکل جی مونږ کوشش دا ده چې مونږ به څوک تنګو نه مونږ به مختصر محدود پروګرامونه به نشر کوو چې تاسو یې ګورئ هم او تنګېږئ هم نه ډېره مننه چې تر بل پروګرامه پورې منظر صاحب ته او سهیل صاحب ته اجازت ورکوئ بل پروګرام کې به حاضرېږو نوي کلامونو سره نوي خبرو سره ډېره مننه جي ارباز ته اجازت ورکوئ سلمان ته اجازت ورکوئ ډېره مننه جي السلام علیکم